حدیث شریف دے 1284 نمبر. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے دا حدیث روایت تے. قال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز أسواقا في الجاهلية. عكاظ، مجنة او ذو المجاز دا بازارونو منډیانې وی زمانہ جاہلیت کی. د جاہلیت په دور کې اسلام نه وړاندې دا درې بازارونه او منډیانې وی د خلکو اخیستل خرڅول به پکې کېده، تجارتونه به پکې کېده. فتأثموا ان يتجروا في المواسم، نو خلکو ګناه ګڼله چې د حج په موسم کې د حج په ورځو شپو کې تجارت وکړي. د حج په سفر کې د حج په دې مبارک سفر کې به خلکو اخیستل خرڅول او تجارت کول ګناه ګڼله. فنزلت، نو اوس خو اسلام مبارک زمانہ شروع شوی و، قرآن کریم نازلی دو، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام د الله پاک پیغمبرو مسلمانانو ته چې دا مسله پیښه شوه، هغوی ویل چې په حج کې به اخیستل خرڅول کوو که نه به کوو، ګناه به وي که نه به وي. فنزلت، نو دا آیت آسمان نه راکوشو او د مسلمانانو دا مشکل یې حل کو. اللہ جل جلالہ فرمائلی دی د سورۃ بقرہ 198 نمبر آیت تے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لیس علیکم جناح، اللہ پاک فرمائی نشت دے پتا سو ہس گناہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، پدے کی چتا سو الٹوئی تلاش کئی حلال روزی د خپل رب د طرفنا، چې تاسو ولټوي فضل. د فضل نه مراد تجارت ته حلال ګټه وټه ده، په دې کې پتا سو هیڅ ګناه نشته دی. فی مواسم الحج، په موسم د حج کې د حج په سفر کې تجارت کولو کې پتا سو هیڅ ګناه نشته دے. رواه البخاری، دا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ په خپل صحیح بخاری شریف کې نقل کړی دی. زمانہ جاہلیت کې با عکاظ، مجنہ، ذوالمجاز بازارونه لګید، منډیانې به وي. د عربو اکثر خلق تجارت پیشو. نو بیا چې کله د اسلام زمانہ ده د حج وخرالو، نو دوی ته دا خبره د ګناه ښکارېده چې اوس به مونږه احرام تړلی وي، مونږ به راغلي د حج دپاره یو او بیا به مونږ کو تجارتونه او سوداګانې. نو الله آیت نازل کو چې هیڅ ګناه په تاسو نشته که تاسو ولټوئ فضل، یعنی حلال روزی د تجارت سوداګرۍ په ذریعه سره د حج په موسم کې د حج په ورځو شپو کې. نو مسله معلومه شوه چې د حج په مبارک سفر کې ضرورت پیښ شو د اخیستلو د خرڅولو یا د تجارت، نو جایز دی، گنجائش ورکې شته دی. دا بیله خبره ده چې لوی کمال په دې کې دی چې سړی بس په حج کې چونکې دا لږې ورځې وي او خاص هم د حج دپاره تللی، دا حج اړو خیرن نه کی بل څه عمل سره،
صرف توجه دهان او مکمل توجه الله پاک طرف ته وي خپل عبادت طرف ته وي او بل څه کې د خپل ذهن دل او دماغ مصروف او مشغول نه کی اخو ډیره د کمال خبره ده افضل خبره ده کني د ضرورت په بنا باندې تجارت پکې کولې شي اخستل خرصول کولې شي څه ګناه ورکی نشته دي دا شان نور سفرونه وي تبلیغ د پار مرګري لا شي نو پکار دا چې پورا توجه دهان خپل کار ته ولري کمال دادي او کنه پکې س لار کی حلال ګټه وټه سوداګری تجارت داغي گنجائش هم پکشته دي په دین دی الله پاک موږ او تاسو ته صحیح په هر نصیب کړي یا ارحم الراحمین